د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ، پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. کوټه کې ټي ټي پي د پولیسو په غټ ټرک ځانمرګي برید کړی، 3 تنه پکې وژل شوي، د 24 نه زیات ژوبل شوي دي. د کوټې په بلیلیې علاقه کې د پولیسو اهلکارو په ټرک ځانمرګي برید شوی چې پکې د چربکو په وینا یو پولیس اهلکار او 2 لاروي ښځه او ماشوم وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د برید ذمهواري منلې ده. د کوټې پولیسو ډي ایم جي غلام اظهار محسر د چهارشنبې په ورځ د پیکې په ځای مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل د پولیسو اهلکارو ټرک د پولیو ټیمونو د ساتنې ډیوټۍ له روانو ځانمرګي برید پرې شوی دی. هغه وخت نوموړي وویل په برید کې 2 تنه وژل شوي، یو پولیس اهلکار او یو عام تن دی. په ژوبلو کې 60 پولیس اهلکار دي چې د 2 روغتي حالت سخت دی او 4 ملکي وګړي ژوبل شوي دي. خو وروستیو کې چارواکو تایید کړی چې په برید کې د پولیس اهلکار سره 2 نور تنه، یوه ښځه او ماشوم هم وژل شوي دي. او افغان ښځې د ګواښ تاوتریخوالي او زندان پر وړاندې رښتینې اتلانې دي. د افغان میرمنو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا میري ویلي هغه افغان ښځې او نجونې چې د خپلو زده کړو او کار د حق لپاره مبارزه کوي واقعي اتلانې دي چې د ګواښ تاوتریخوالي او زندان پر وړاندې ولاړې دي. اغله میري د ښځو د بشري حقونو د مدافعانو د نړیوالې ورځې په مناسبت غوښتي چې په ټولنه کې د نیمایي برخې د محرومیت پیغام په اړه یوه قوي او واحد پیغام طالبانو ته ولېږدول شي. هغې ویلي چې طالبانو د ښځو د محدودولو کړۍ لا تنګه کړې ده او په وروستۍ 1 میاشت کې څو معترضانې نیولې یا ترای تم شوي دي او طالبان په اړه هیڅ نه وایي. درنو لیدونکو له ملتیا مننه کوم.